د نیوز درنو لیدونکو اوریدونکو په تورخم کې ولاړ یو لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې بیګا نه اتېره شپه په 2:30 بجې باندې تورخم کې یوه سخته پیښه شوې وه. دغه تاسو ته ښکاري شاته غر چې کوم دی دا راښویېدلی و. دلته په سړک باندې چې کومو غټ ټرکونه ولاړ وو، په دې ټرکو کې کسان ناست وو، ډریوران کلینډران وو. چونکې تاسو ته پته چې دلته څه موده وړاندې NLC یو کار شروع کړی. NLC والا دلته اکثر په دغه غره کې بلاستونه کا دغه یو تورخم کې یو انټرنیشنل ټرمینل جوړوي، نو هغې وجه باندې د مختلفو په غرو کې دلته بلاستونه کا د لیارې کولاوېدو په وجه باندې دلته چې کومه پیښه شوه یقینا چې ډېره زیاته دردونکې وه. مختلف قسمه محکمو والا هم راځي، مختلفې مشینرۍ راورسېدې، آرمي والا پکې راله، نور چې کوم د ریسکیو مختلفو علاقو نه د ریسکیو ټیمونه راله. اوس دلته موږ سره د ریسکیو یو ذمهوار ولاړ دی، هغه نه به نور معلومات حاصلوو. موږ سره اوسئ. جی دا واقعیت چې شوه په دې وهکه که موږ د لیدونکو اوریدونکو سره تفصیلات شریک کړو. مننه جی. اول خپل نوم. زما نوم دی سعادت الله، ایمرجنسی آفیسر پېښور نه زه راغلی یم جی. اور چې حادثه ته بله شپه د شپې 2:30 په کام درو کې زموږ کنټرول ته کالونه سټارټ شوي د خیبر. بیا موږ دلته ټیمونه راغله، هغه ټیم باندې 3 کسان جمع وو، هغې ته موږ فرسټ ایډ وکړو. بیا ورو ورو پته لګېده چې ډېر ګاډي دې کې ګیر شوي دي. بیا دې نه موږ ډیډ بوډیز ریکور کړه. اوس هم ډیډ بوډیز دې کې دي. زموږ اپریشن شروع دی او امید شته چې دا اپریشن به زر ته زره کمپلیټ شي، چونکې دا یو ډېر غټه حادثه ده او غر را پروت دی، کسان پکې ډېر دي او ګاډي هم ډېر دي او ګاډي هم ډېر غټ دي او غر هم چې کوم کاڼي هم ډېر غټ دي. په دې وجه موږ ته مشکلات دي، خو موږ لګیا یو خپل 24/7 د پروفیشنل ټیمونه زموږ لګیا دي او د کسانو روغپلو هغه چې کوم زموږ طریقې کار دی هغه شروع دی. دې ته د 400 نه مردان نه پېښور نه د خیبر خپل ټیمه او نوخار نه ټیمونه راځي او هغه 24/7 دلته کې خپله ډیوټي کوي. او دا اندازه خو نه لګي تاسو ته چې په دغه کې به څومره ګاډي یا به څومره تنان د هغه نه لاندې داسې څه نه جی ایگزیکټ فګر موږ ته پته نشته. چې کوم کسان خبره کوي چې 24 یا 25 یا 30 پورې کسان ګاډي کې دي شي، په دې کې د کسانو پته نه لګي. ایگزیکټ فګر نشته ځکه چې اوس موږ دا نشو ویلی چې یو ګاډي سر 3 کسه وو، 4 وو، 2. چې دا پیښه چې بل بیګا وشوه نو تقریبا چې 3:30 بجې زه ورته راورسېدم فرست ټایم. او دلته چې راغلو موږ حالات ولید نو دا د عام انسان د وس کار نه دی. دلته په کار ده چې کومه NDMA ده، PDMA ده، هغه راشي او هغه دلته دا کار وکړه. تقریبا چې 40 غنټې تېرېږي هغه راتللی، اوسه پورې یو قسم اداره هم نه راغلی او دلته امدادي کاروایي نه ده شروع کړې. دا تاسو چې کوم کارونه دا کرینونه موږ ایجنټانو په خپله اپنی مدد آپ کے تحت راوستلی دي، په خپله خرچه هم راوستلی دي، خو دا کرینونه هم هغسې کار نشي کړی لکه څنګه چې په کار دی. دلته لاندې دغه ملبې لاندې تاسو وینئ، دلته لارۍ پرتې دي، دلته مالونه پراته دي، هغو لارو کې انسانان پراته دي. تقریبا 20-25 پورې ګاډي ولاړ دي دغه ملبې نه لاندې او هغه کې ډریوران دي، هغه کې کلینډران دي، ټول نو پته نه لګي مړه به وي ژوندي به وي. خو اول نه اول خو په کار د اعلی حکامو نه چې د دغه انسانانو غم وکړه چې کوم مړه شوي دي چې دا راوباسي. هغه نه بعد چې کوم تاوان شوی دی که لارۍ په شکل کې شوی که د مال په شکل کې شوی چې د هغوی ازاله وکړه